د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار سربیره اوس په ولسوالیو کې هم د افغانیو د ترویج په موخه بېلابېل پروګرامونه پیل شوي چې له ډلې د ننګرهار په لرې پرتې ولسوالۍ لالپوره کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لورې د افغانیو د بشپړ ترویج په موخه د 10 ولسوالیو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوږیاڼی وایي د افغانیو د بشپړ ترویج په موخه بېلابېل پروګرامونه په پلان کې لري ترڅو د راکړې ورکړې پر مهال په بشپړه توګه له افغانیو څخه ګټه پورته شي. ان شاء الله دغه د افغانیو د ترویج پروسې په خاطر باندې موږ په بیلابېلو ولسوالیو کې پروګرامونه جوړو او دغه جشن چې موږ کلونه انتظار کولو چې افغاني ملي هویت په خپلو جیبونو کې ولرو بالخصوص د ټولو افرادو دا به په یو جشن ډول باندې په بیلابېلو ولسوالیو کې په بیلابېلو برنامه باندې لمانځو. د لالپورې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دغه ولسوالۍ پخوا ډېره نامنه وه خو په وینا یې چې اوس پکې امنیت د ډاډ وړ دی. دوی وایي افغاني ملي هویت دی او په دې برخه کې د حکومت سره هر ډول همکارۍ ته چمتو دي. په لالپوره کې 95% امنیت دی نو والي صاحب نه غوښتنه او د مرکزي حکومت نه هم دا غوښتنه ده چې لالپورې ولسوالۍ ته په هره برخه کې ډیره توجه وکړي او دغه د ولسونه 100% د حکومت په خوا کې ولاړ دي او ملاتړ دي په تمامه معنی. په ورته مهال مدني فعالان د افغانیو ترویج کې د ولس ونډه مهمه ګڼي او وایي لکه څنګه چې تر دې مهاله ولس په دې برخه کې خپله ونډه ثابته کړي باید ادامه ورکړي. د ولس اراده وه او د دې کې د ولسونو د دغه اقدام نه باید موږ سترګې پټې نه کړو. تقریبا 90% د ولسونو همکاري و د دولتي مقاماتو سره کلدارې بندې کړلې. شاوخوا یو میاشت وړاندې په ننګرهار کې د افغانیو د ترویج په موخه کمپاینونه پیل شول چې دا ځل د ولس په همکارۍ او د مسؤلینو جدي پریکړو په اساس د افغانیو دودولو پروسه یو څه تر نورو وختونو ډیره بریالۍ ثابته شوه. ودان مینوال، انعکاس راډیو تلویزیون، د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ.